د مکتبونو طرحه څنګه په پښو را روانه ده؟ بلخوا یو ستر طالب علم او پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر مولوي ضعیف څنګه په افغانانو غیرت وکړ او طالبانو ته یې توندې خبرې وکړې او همداسې حمید کرزي بیا له طالبانو څخه وغوښتل ولې ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر را سره شریک کړئ. دا شاپور حسن زوی نومیږي او مخکې د پارلمان وکیل و. بیا چې کله د طالبانو حکومت راغلو هغه کابل کې و، خو څو ځلې هغه شکایت وکړ چې طالبان یې بار بار تنګوي، نو هغه په دې تمه پاکستان ته ولاړو چې له هغه ځای څخه کوم بل هیواد ته سفر وکړي، خو دا چې کوم هیواد ته یې سفر ونه کړ بیرته کابل ته ولاړ او د تللو سره یې په تلویزیوني سیاسي برنامو کې ګډون وکړ. هغه په ډیره تونده لهجه له طالبانو د مکتبونو د خلاصون غوښتنه وکړه. کله چې د برنامې نطاق ورته وویل چې طرحه را روانه ده، نو شاپور حسن زوی یې په جواب کې ورته وویل چې دا څنګه طرحه ده چې را روانه ده، په پښو را روانه ده که څنګه دي؟ 3 کلونو کې راونه رسیدله. اوس کله چې له هغه څخه پوښتنه وشي چې مکتبونو باره کې څه وایي، هغه وایي نور شرمیږم چې طالبانو ته د مکتب د خلاصولو باره کې ووایم، که زه ووایم او که ونه وایم نه یې خلاصوي. بلخوا په پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر په طالبانو ډیره سخته نیوکه وکړه. عبدالسلام ضعیف د عصري زده کړو مخالفین مرکب جاهل یاد کړي دي. ښاغلي ضعیف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي هغه کسان چې له عصري علومو سره مخالفت ښیي او یا یې د بې اهمیته او کمزوري کېدو لپاره دلایل تراشي یا خپله په مرکب جهل کې لتاړ دي او یا د اسلام جمع کې د مسلمانانو شعوري دښمنان دي. هغه همداراز طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د دین د پوهاوي او دفاع لپاره د عصري علومو تقویت ته مخه کړي. بلخوا پخواني افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي مارکوس پوتزل سره لیدنه کې د نجونو لپاره د ښوونځیو پوهنتوني زده کړو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د حمید کرزي دا غوښتنه په داسې ورځ ده چې نن د طالبانو لخوا د نجونو له 6م ټولګي د پورته زده کړو د بندیز 900 ورځې پوره شوې. د 2024 کال اګست کې د طالبانو واکمنېدو سره دې ډلې د نجونو له 6م ټولګي پورته زده کړو باندې بندیز ولګاوه. که څه هم دا ډله وایي چې د نجونو زده کړو پر لایحه کار کوي، خو د وخت تېرېدو سره یې دې ډلې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو او د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.